یک سلام و وقت بخیری دارم به شما همراهان عزیز. آرزو دارم که جور و صحتمند و سرحال بودم و باز هم طبق معمول شما را خوش آمدید میگم با آشپزی امروز با من رجینا نوری و همکار خیلی خوبم برشنا جان صدیقی. سلام وقت خودت همچنان. سلام وقت بخیر رجنا هله چی خاصی ډیره مننه شونډې سي سلام قدر ملنګو سلامونه نیکی هله مند مټول بخښ جوړ او روغ سي صحت په جامه کې پټوي خرغلاس د پخلی خبرونه ته هله مند د خبرونه تر پېښې په پر سره ملته وکي د ژمي شپې ورځ دي تاسو هم ځنونه ګرم وساتئ خپل ماشومان ګرم وساتئ ترڅو چې د ناروغیو نه په امان کې اوسئ. ګرم خواړه نوشیجان کوي رجنا جانې تا ته هم توصیه کوم چې ګرم خواړه نوشیجان کوي مایعات نوشیجان کوي نو تاسو هم قدر مندونکو خپل ماشومان ته ګرم خواړه ورکړئ مایعات ورته پاخه کوي په کور کې لکه آش سوپ او همدارنګه شوله یخني ترڅو چې وجود یې ګرم وي او ساړه یې ونه شي. قدر مندونکو په خبرونه کې نن هم ځانګړی پخلی لرو یو سهارنۍ تاسو چمتو کوو د هګیو او د رومیانو. نو زه دغه پخلی لازمه مفاد کورو بیرته راګرځو زموږ سره پاتې شي. د رومي او هګۍ پخولو اړین توکي رومي، هګۍ، اوړه، دڼیا، تور مرچ، کورکمن، کری مساله، هوږه، تازه مرچ، د نیکو مالګه او غوړي. ښه راغلاست د خپرونې دوام ته. هیله مند یم چې یو نوټ یا هم یاداشت مو نیولی اوسي له ځانونو سره ځکه که تاسو هم غواړئ دغسې خوندور پخلی ولرئ په خپلو کورونو کې نو د پخلي خپرونه وګورئ او هم چنان دغه لازمه مواد له ځان سره یاداشت کړئ. رجنا جانې کار به پیل کړو. قدر مندونکو لومړی به دستکش واغوندو. بله دوستان عزیز دیگه امروز منتظر باشین دیگه ببینیم که برشنا جان یک صبحانه آماده میکنه و هم تخم مرغ همراه با بادمجان رومی دیگه هم دسته رجنا جانی. قدر مندونکو منگو تاسو افغانان البته ډیری په کورونو کې د سهار چای هم د سهار ناشته هګۍ وي شیدې وي لبنیات وي او دغه ډیره ګټه هم لري د بدن لپاره. نو موږ هم نن وغوښتل چې تاسو ته د هګۍ او د رومیانو یو ښایسته سهارنۍ چمتو کړو ترڅو چې تاسو یې هم زده کړئ او په خپلو کورونو کې د خپل کورنۍ تر څنګ یو ځای نوشیجان کړئ او خوند ترې واخلئ. رجنا جانې بله لومړی زو یو کاسه راخلو. بسیار خوب. خب دوستان عزیز شما هم میفهمین که صبحانه و هم تخم مرغ همراه با بادمجان رومی به انواع و اقسام مختلف آماده میشه و ای که برشنا جان کدام مهارت به کار بردن رو میبینیم با که چی میکنه در اخیر نتیجه تخم مرغ با بادمجان رو میره. قدر مندونکو یو غټ ظرف مو راواخیسته یو غټه کاسه مو راواخیسته 5 دانې هګۍ د چرګې هم موجودې دي دلته او همدارنګه په دغو هګیو کې اوړه هم ګډېږي. رجنا جانې اوړه هم ګډېږي خو لومړی به رومیان هم دي رومیان به پرېږدو وروسته ته. نو اوس به شروع کړو د هګیو نه چې هګۍ به اوړه البته دا هم سپین دي هغه هم سپین دي ما ولې چې هګۍ دي. ښه قدر مندونکو سپین اوړه دي دا به واچوو په غټه کاسه کې ولی شیپایشان فرق هم تو دسته. رجنا جانې اوړه به هم اضافه کوم په د کاسه کې خو یو مننه به وکړو د خپل مالي سپانسر څخه. قدر مندونکو یو مننه کوو د نیکو مالګې څخه چې زموږ د خپرونې په جوړښت کې له موږ سره مالي مرسته کړې ده. قدر مندونکو تاسو کولی شئ چې د نیکو د مالګې نه د ښه صحت او د ښه خوند لپاره استفاده وکړئ ځکه چې د وطن تولید د وطن ویاړ ده. تاسو هم کولی شئ چې د خوندور خوند نه برخمن شئ او په خپلو پخلیو کې د نیکو د مالګې څخه ګټه واخلئ. بله و همچنان مکرونی السودیه با مزه لذیذ و همچنان مفید برای صحت شما که باعث زیبایی دسترخوان شما هم شده میتونه. ډېر ښه. خب برشنا جان نوبت رومی رسید. هم دسته. قدر مندونکو یو څو دانې رومیان مې راواخیسته چې دا به په ګډه سره میده کړو. رجنا جانې قدر مندونکو رومیان واړه نه میده کوو حلقه او حلقې باید ډبل اوسي ځکه چې دا رومیان په کړاهۍ کې ایښودل کېږي په غوړیو کې ایښودل کېږي دا بیا نرمیږي نو ښه ده چې لږ ضخیم یا هم ډبل اوسي. رجنا جانې بله دوستان عزیز یعنی به شکل نازک یا متر خرد که میگیم او قسم توتا نمیکنه دبلتر و به شکل حلقه تا اینکه همونطور معلوم شود در بین خود تخم مرغ و همچنان آرد کمرش مخلوط میکنه
قدرمنونکو دا هم د حلقې په شکل رومیان چې وړوي حلقه حلقه وړو خو ډبل ډبل یا هم زخیم یو رومي راځنې تقریبا 3 حلقې شه او کله مینه حلقې ونیسو کنه بیا څلور حلقې هم جوړیږي بیشتر میشنی خو موږ وختل چې ډبل وي او دغه هګیو په خول ته ډبل رومي په کار دی یا هم باید لږ زخیمه اوسي یعنی نمیخوای که برشنا جان سرخ شوه یا بخی به شکل که یعنی قورمه میشن رقم نمیخوای؟ نه رشنا جانی اصلی نکو اوس هم د رومیانو مینز تینا راخلو رشنا جانی بینش دور میکنی هم خستگه کنشت میباشه او مینز ایستا کو موادای داخل رومی را کاملا دور میکنه اونو رو دور میکنی یا کنی؟ اغام گڑو پا هګیو کې قدرمنونکو په دغه شکل باندې د رومیانو نه مینځ ایسته کوو دانې ایسته کوو حلقه یې پرېږدو لکه د دلمه مرچ نه چې هغه ښایسته کې وباسي رچنه جانې د نه هم همداسې د ښایسته کې هم هغه رومیان وباسو او په دغه شکل باندې قدرمنونکو په دغه شکل باندې جوړو مابینځ خالی کوو خالی پرېږدو ورته او شاوخوا یې هماسې ډک پرېږدو بله یعنی کاملا مواد که در داخل خود رومی است و حلقه حلقه که کرد او را دور میکنه و یعنی بالکل او را دور نمیکنه چون که مواد از دورم هم با امی هارد مکس میکنه یا با خود تخم مرغ و حلقه حلقه میگه یعنی باید معلوم شود خود تخم مرغ خیرش نچانی د هغې خو زه پرېږدم چې ته هر سهار نوشیجان کوې بیا د هګیو سره څنګه لګېږي ځکه چې ډېری زموږ هېوادوال د هګیو نه استفاده کوي یا هم نه کوي ډېری هېوادوال وایي زیړه یې رامنځته کوي نو ته خو به داسې انشاءالله چې کوم څه سره مواجه شوی نه نه انشاءالله و ساده ترین صبحانه‌ای که هست یا ساده ترین غذایی که برش حتی اگر ما با کدام مواد دیگه هم را مکس نکنیم یا مخلوطش نسازیم همین تخم مرغ است که البته از طبقه آقایان هم برش میگیم که اونا زمانی که اگر فامیلش نباشه خانه وقتی بگوین که چی آماده اما غذایشان دیگه تخم بانجور رومی بخته میکنم بله همین غذایشان است که آسان ترین و ساده ترین غذایی که یا چپس میکنن و یا هم تخم مرغ پخته میکنن و مو دخترایی که کار یاد ندارن نی بله قدرمنونکو دخترها دیگه اینجا کم نه باش خیر دیگه نه از اون دوستا نمیگم که ببینید مثلا کسایی که یاد ندارن یعنی کسایی که آشپزی یاد ندارن باز میگن که یک تو مطلق وارد شده بیخینی وای غیر زده دیگه زده وای نه وای زه خیر ما بانجان رومی هگی بخول دیم چیزا یا ما غم دیره ده کنه بالکل وقت ازشان پرسان میکنن که خودت آشپزی را یاد داری یا مهارت داری در آشپزی باز میگه 100% میگه چی را پخته میتونی میگم سو بانجان رومی خب خیر ملنکو دغه بانجان رومی نه حلقه شو دلته مو کی خود په یو کنج کې دغه رومیان چې د مابین نه ایسته شوي دي یا هم دغه دانې دا هم میده میده کو بله کامش دمی موادش بیشتر است میره مواد داخلش و به می شکل که دانه دارن هم داشته دا قدرمنونکو ښه میده و او دا هم وړو سره یو ځای کوو رشنه جانې بله ځکه چې دا هم ډېره ګټه لري او موږ ونه غوښتل چې دا لرې خطا کو بله نو دا ښه میده کوو رشنه جانې برشنا جان رومیا را توته میکنن قسم که البته بگویی که چبلی کباب آماده میکنن یا هم در کبابی استاد والا اعتراض خومی تخم از کباب کم نیست بابا که ما تخم زیاد خوش دارم او هغه کسان قدرمنونکو چې ورزشکاران دي هغوی کولی شي چې د جوش کړو هګیو نه استفاده وکړي جوړې کړي په کورنیو کې رشنه جانې یعنې هګۍ ډېرې مفیدې دي ځکه ویټامین ای لري که نه خپله یعنی چقدر پروتین داره میتونن که در پهلوی از این ویتامین هم جذب کنه در وجود پروتین هم داره و قسم که خودتم گفتی اوس هم دا رومیان په کاسه کې اضافه کوو با شیر و یک دانه همین خود تخم مرغ هم اونا وقتی که از کلب میبرن یا جیم که میرن اونا نوش جان رشنه جانې د رومیان مو چې میده کړه دا مو هم اضافه کړه په اوړو کې اوس هم قدرمنونکو
تخته سرلک پاکو منظموی پیش دست آشپز باید همیشه پاک باشه. قسمی که خودتون نظافت هر وقت مراعات کردی برشنا جان؟ مننه. اوس هم قدرمندان که هوا را ورسید د چرګانو هګیو ته چې هګۍ هم باید اضافه شي په وړو کې. بله. شما دوستان دیدین که در ظرف آرد در ابتدا اضافه کرده بود و بیدامیش موادایی که در داخل خود معلقه بادمجان رومی بود اونا رو تمامش روی تخته یا روی میز خرد خرد کرد و میده میده کرد و بالای آرد اضافه کرد و بیدامیش تخم مرغ. دسترش نشانی؟ قدرمندان کو تاسو کولی شئ چې ډېرې هګۍ اضافه کړئ او همدارنګه یعنې که کورنۍ مو تعداد مو ډېر وي تاسو کولی شئ چې هګۍ د چرګې هګۍ هم استفاده کوي او وړو ته ورچوي او همدارنګه وړه هم زیات کولی شي. تاسو جانې اوس به ماته یو دانه کاشک پنجره کې حتما ډېره مننه. قدرمندان کو همراه کاشک پنجه میکسو. خب برشنا جان گاز خروشه نمیکنی؟ نه یو دقیقه میکس کو به گاز ولګو ځکه بیا غوړي ډېر سره کېږي. قدرمندان کو هګۍ او همدارنګه رومیان اوړه دا ښه میکسو. نمک خو مالګه ورچوو دا یو دفعه میکس کړم راشنه جان. موادای دیگه هم باقی مانده. نو بې د نیکو د مالګې نه خو نه کېږي چې موږ خپل پخلی مخته یوسو که نه. چون هم خیلی به غذا مفید است و طعم غذا را هم تغییر میده. قدرمندان کو تر هغه چې اوړه او هګۍ میکسو زه یو لنډه دمه اخلو بېرته راکړ زموږ سره پاتې شئ چېرته مسئ. دوستان عزیز به ادامه برنامه بازم خوش آمدین و میبینیم که برشنا جان کارا را بخیر کجا رساند و آمادگی های خاص برای صبحانه‌ای که امروز با تخم مرغ و همراه رومی آماده میکنن. برشنا جان؟ رشنا جانی کارنا خو لگ ترسره شو. قدرمندان کو هګۍ اوړه او همدارنګه رومیان مې چې په کاسه کې اچولي وو دا هم میکس شو. اوس به لږ دنیا راواخلو تازه دنیا گشنیز تازه دا به هم رشنا جانی میده کو او وروسته له هغه نه بیا په کاسه هم په دغه هګیو کې اضافه کو مساله هم اضافه کوو رشنا جانی. خو لومړی ښه گشنیز ښه میده کوو. گشنیز تازه را هم ریزه ریزه میکنه به خاطر که هم مزه‌دارش میسازه و در پهلوی از یک بوی خاص هم برای غذایتان میبخشه. او هم رشنا جانی رنگ تای هم اړه لري کنه رنگ هم ښایسته کوي. بله یکی خب بادمجان رومی و در پهلوش همین خود گشنیز که رنگ بادمجان رومی را شما دیدین که سرخ چقدر یعنی نمود غذا را میکشه و در پهلوش گشنیز تازه همچنین. قدرمندان کو تازه دانه ښه میده کوو تر څو چې ښه میده شي. دا به بیا په اوړو یا هم په دغو هګیو کې اضافه کو. میده شو کنه رشنا؟ بله بالکل همون قسم میده که خب باید میشد و میده شد. اوس هم دا په وړو کې اضافه کوو رشنا جانی؟ او هم همون موادای دیگه نی؟ باش که دوستای عزیز ما حلقه‌های بادمجان رومی رو میبینین که تو حلقه شده در تصویر بسیار مقبول معلوم میشنی؟ بسیار زیبا و این مواد رو هم دیگه ببینیم که در اخیر همراه او حلقه های بادمجان رومی چگونه تنظیم می‌کنیم. رشنا جانی دا هم بیا یو ځل میکسو خو لومړی به د میز سر لږ پاک کو. بله و جا داره که در اینجا از اسپانسر برنامه ما هم تشکر کنیم نمک نیکو. نمک نیکو آیدیندار برای طعم خوب و سلامت بهتر و همچنان میتونید که در غذا از نمک نیکو استفاده کنین. هم مفید است بالاخره تولید وطن افتخار وطن. ډېر ښه رشنا جان یو وړوکی کاشغه به هم راکړئ چې نیکو مالګه اضافه کړم او قدرمندان کو همدارنګه یو مننه کوو د السودیا مکروني څخه. تاسو که غواړئ یو ښایسته او مزیداره پخلی ولرئ په خپلو کورونو کې نو د السودیا مکروني څخه ګټه واخلئ. هم ستاسو دسترخوانونه ښایست کړلی شي او یو خوندور د روغتیا څخه ډک خواړه دی رشنا جانې. بله اوس به هم قدرمندان کو د نیکو د مالګې نه استفاده وکړو. نوبت از این رسید که تمام مواد را که در ظرف با هم مکس کرده بود یا مخلوط ساخت حالا بالایش نمک اضافه میکنه و هم نمک نیکو.
قدرمندونکو نیکو مالګه مو هم اضافه کړه. اوس هم کرکمن اضافه کوو، نیمه کاشغه به قدر ضرورت، او همدارنګه نیمه کاشغه هم تور مرچ. بله نیم قاشق مرچ سیاه. اوس هم دا میکسو رشنه جانی. قدرمندونکو مسالې او مالګه هم میکسو. بله دا مو چې میکس کړه رشنه جانی. اوس به غوړي اضافه کو کړای ته، غوړي به هم راواخلي. گاز امرایت همکاری کنم روشن او رشنه جانی غوړي راواخله لومړی. خوب اول برات گاز روشن میکنم رشنه جانی. بس ډیره مننه رشنه جانی. خواهش میکنم. اوس هم قدرمندونکو گاز هم په لږ اندازه پرېږدو چې تر څو غوړي هم سره شي. غوړي هم اضافه کوو. حالا به قدر ضرورت روغنش باید چه حد باشه؟ یعنی ډېر یعنی قدرمندونکو غوړي باید نه دومره کم اوسي چې بیخي کم او نه دومره زیات اوسي چې هغه پکوړو یا هم موږ او تاسو د سمبوسو یا هم د پیرکیو لپاره اچو باید برابر وي. روشن هغه کفگیر هم راکه اخواد نه ماخر آخر نه یو مننه. خواهش میکنم. قدرمندونکو غوړي پرېږدو چې ښه ګرم شي، بیا رومیان په ترتیب سره په ده کې میچینی وره گدوی منظم. روغنم دیگه آهسته آهسته در حال سرخ شدن است و خودتون رومی ها را بالش میچینی. قدرمندونکو رومیان هم په دغه شکل باندې په غوړی کې اضافه کوو. گاز به هم لږ ټیټ حرارتش هم کمتر میسازه بخاطر که زودتر یعنی رومی ها نسوزه و باید به شکل زنده بانه که موادار داخلش اضافه میشه. رومیان هم اضافه کوو. رشا جانی تر څو دغه یو دانه رومي میده که همدغسې حلقه یې که هغه پشقاب راواخله ځکه لږ شو رومیان ما ویل ډېر به وي. قدرمندونکو دا مواد مو چې جوړ کړي وو هګۍ اوړه او همدارنګه تازه دنیا نو دا به هم مسالو سره ور واچوو دغو د رومیانو منځ کې. دوستای عزیز بادمجان رومی را من قلقه کرد، موادایی که داخلش دور کرده بود با مواد آرد یا مکس کرد و حالا مواد را داخلش اضافه میکنم. قدرمندونکو باید به احتیاط سره او همدارنګه مابین باید د رومیان د حلقو ډک شي په همدغه هګۍ باندې. برشنا جان فکر کنم که یک دانه گفتیم صحیح ده، اما مابین هم 30 تکه رشنه جانی منځ هم 30 تکه ولکه چې خو باندې ډېر راحته کېږي. قدرمندونکو هغه رومي مو چې حلقه کړي وه هغه په کړاهۍ کې مو کېښوده او همدارنګه هغه خالي حلقه مو ورته په هګۍ باندې وپوښوله. اوس هم رومیان لږ وه، غواړم چې لږ نور رومیان هم ورته جوړ کړم. رشنه جان چند عدد بود برشنا جان رومیایی را که بینش یو 4 دانه بود ما په نظر رشنه ځکه کم شو. 4 دانه از خاطر کم بود. حالا دوستای عزیز یک عدد دیگر رومی را هم گرفت و داخلش هم موادش دیگه دور میکنیم چون ضرورت نیست. واقعا برشنا جان یک رنگ دیگرم به خود گرفت، یک رنگ زیبا خوبش و باید از اینا مواد اضافه کنم. اضافه ای کرش نه هیچ ستونزه نشته. اینا را بسیار خوب لږ واشه ورشنه چې سر کیتی نه باید یعنی به ما اندازه لږ واشه همون دیزاینش خراب نشه. قدرمندونکو اوس هم ورو یو خوا چې سره شوه بله خوا هم باید په غوړیو کې مکمله سره شي. بله هغه نه انشاءالله چې زموږ هګۍ او رومیان چمتو دي. ښه رشنه جان ډېره مننه. رشنه جانې تر څو چې هګۍ او رومیان پخیږي په خپل عادي حالت باندې نو ته به هم معلومات چې راوړي قدرمندونکو ته به وړاندې کړي. حتما چرا نه برشنا جان. خوب یک جمله میگم برای دوستای عزیز یا مطلب را که امروز برشان اشاره میکنم. بسیار مطلب کوتاه ولی بسیار یک پیام بالا داره. پیام داره که مفهومش میتونه بزرگ باشه، مفهومش خاص باشه.
خب میگن زمانی که کسی در راه حقیقت گام برداره و یا هم قدم بگذاره هیچ چیز نمیتواند او را از مسیرش منحرف بسازه و یا هم چالش نمیتواند سر راهش قرار بگیره و او هم در برابرش هر قدر چالشی که باشه مشکلی باشه به این معنا که در برابر حقیقت هیچ چالشی هم نمیتونه مقاومت کنه از خود و یا هم در برابرش ایستادگی کنه، به خاطر که حقیقت دوستا شما میفهمین بالاخره حقیقت است. حقیقت هیچ وقت راه خود گم نمیکنه. پس چی خوب است که شما عزیزان هم کوشش کنین که همیشه از حقیقت یعنی دور نشوین، یعنی آنچه که حقیقت است بگذارین که مو حقیقت باشه و در جایی که اگر خدای نخواسته مثلا کدام کار را میبینین که خلاف باشه و شما را بگوید که بیاین شهادت بتین و حقیقت بیان کنین یا حقیقت بگوین، پس خوب است که شما دوستای عزیز راه الله متعال پیش بگیرین و راه حقیقت، به خاطر راه حقیقت راه الله پاک است و چیزی که رضای الله پاک می باشد طبعا که حقیقت میخواد که همیشه در احادیث نبوی هم آمده و گفتن که هیچ گاه از حقیقت دریغ نورزین و بگذارین آنچه که حقیقت است حقیقت خود نمایان میکنه. یعنی هر قدر که جلو حقیقت شما بگیرین و نمیتونین در برابر شما استقامت نشون بدین و یا هم ازش چشم پوشی کنین. پس چی خوب است که همیشه راه حقیقت در تمام مسیر زندگیتان پیش ببرین و پیشه گیرین. رشنا جان هم دست رشنا شدی؟ قدر کو هغه څه چې رشنا جانې ویلي حقیقت هر کله خپل ځای پیدا کړی دی او هر کله خپل ځای پیدا کوي، نو کوښښ وکړئ تاسو حقیقت ووایئ او د حقیقت نه هیڅ کله سترګې مه پټوئ، ځکه د حقیقت ویل د یو انسان ژوند تغییروي. رشنا جانې په یو حقیقت سره یا هم په یو دروغو سره کولی شي چې څو ژوند تباه کړي ته. په یو حقیقت باندې قدرمنونکو تاسو کولی شئ چې د څو اشخاصو یا هم د څو افرادو ژوند بیرته راوګرځوئ. نو هر کله که په هره موضوع که په هر مواقعو کې که هر چیرته اوسئ نو د حقیقت نه به سترګې نه پټوئ، تل حقیقت وایئ، هر کله د حقایقو نه سترګې مه پټوئ. هغه څه چې حقیقت ده هغه د یعنې د هیڅ چا د ډاره نو تاسو کولی شئ چې هغه بیان کړئ او انشاءالله هغه څوک چې حقیقت وایي زه فکر نه کوم چې په هیڅ ځای کې بند راشي یا هم په هیڅ ځای کې ستړی شي یا هم ستومانه اوسي. رشنا جانې بالکل حتی میگن یک مطلب است که حتی میگن نزدیک به دارم یعنی شدی یا خودت مثلا میگفتن که باید به دار آوخته میشی پس خیر اما حالت قبول کنین بالاخره یک روشنی میشه ولی هیچ وقت به راه دروغ نرین. هم دست رشنا جانې اوس هم فکر کوم چې رومیان چمتو دو لږ اوبه هم ورکې واچوې. رشنا جانې ګاز به هم بل کړو. نشان داد که یعنی ما پخته شدیم ما موده شدیم. ښه رشنا جانې یو مشقاب به هم راکړي. مننه. رشنا جان فکر کنم که رنگ سفید خوب شد. مشقاب به هم یو صافي کو. بله ډېر ښایسته رنګ یې نیولی قدرمنونکو. بله اوس هم یو څو دانې بادرنګ او همدارنګه یو څو حلقې د بله دوستای عزیز به خاطر تزیینش یک چند حلقه از بادرنگ و گشنیز تازه یک چند برگ دیگه خب نگرفتی است ترکاری؟ نه رشنا جانې و مرچ دلمه نه دلته نه دور خرابېږي. اوس هم قدرمنونکو ګورو چې ډېر ښایسته هګۍ او رومیان پخ شوي، ډېر ښایسته رنګ یې نیولی. بله صبحانه تخم مرغ همراه با بادمجان رومی ولی کاملا متفاوت نظر به دیگه تخمه صبحانه و یا تخم مرغ که شما آماده میکنید هم دسته قدرمنونکو ډېر ښایسته راغلي دغه قواره یې ډېره ښایسته ښکاري. نو پوهېږم چې خوند به یې څه رقم وي دا به رشنا جانه بیا هم موږ ته ووایي. با او سلاتی که تزیینش ساخته و سبز و سرخ و کمی کریمی شک. ښه رشنا جانې بله فکر کوم چې د خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی او زما ورته پخلی هم
خلاص ده. برای دوستان عزیز در لحظات اخیر برنامه هم رسیدیم. ناگزیر از شما عزیزان هم خداحافظی کنیم و برشنا جانم شما دیدیم که گفته بودم که نتیجه اخیرش از شما در البته صبحانه در اخیر ببینید که یا هم نتیجه تخم مرغ همراه با بادمجان رومی که یعنی واقعا یک صبحانه مقوی مفید مغذی هم برش گفته میتونیم. تا برنامه بعدی که باز هم با یک پخلی جدید یا یک آشپزی جدید با غذای متفاوت دیگه در خدمتتان قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا سپرده. خدا نگهدار. ډیره مننه جانې. قدرمنونکو ستاسو نه یوه نړۍ مننه چې د خپلې خپرونې کتونکي به یو مننه کوو د السعودیه مکرونۍ څخه چې زموږ د خپرونې مالي ملاتړ یې کړی. یوه مننه به وکړو د نیکو د مالګې څخه د وطن تولید د وطن ویاړ ده. تاسو کولی شئ چې د نیکو د مالګې څخه په خپلو پخلیو کې استفاده وکړئ. او همدارنګه یوه مننه کوو د ظرافت بوتیک د لباسونو پلورنځ څخه چې زموږ د خپرونې په جوړښت کې له موږ سره مرسته کړې ده. قدرمنونکو دا به د نن پخلی چې تاسو ته موږ هګۍ او رومیان په یو متفاوته شکل پاخه کړه او چمتو مو کړه. تر بلې خپرونې چې زه برېښنا صدقې سره له خپلې همکارې رچنا جانې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی بخښونکي الله سپاره ملا مو مل شه ښې چارې. له لیدلو مو مننه.